د شیخ هیبت الله کرکټ ولې نه دی خوښ؟ تازه د کرکټ په خلاف کوم اقدام تر سره کړ او بلخوا کرکټ څنګه د افغانستان تر ټولو مشهوره لوبه ګڼل کیږي؟ د کرکټ مشهور مبصر جعفر خان لیکلي دي د 8 صوب ورځپاڼې د یو طالب چارواکي له خولې لیکلي دي چې د طالبانو مشر د 219 مریخلو اردو کې په طالبانو کرکټ بند کړي. ورځپاڼه وایي چې د طالبانو دغه چارواکي ویلي دي چې کرکټ د ملا هیبت الله نه خوښیږي او په طالب جنګیالیو به یې بند کړي. تر دې مخکې په کندهار کې د افغانستان د کورني کرکټ سیالیو ته هم اجازه ورکړل شوې نه وه. دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ مخکې طالبانو په ننګرهار کې د کرکټ یو میدان وران کړی و. د طالبانو رسمي ویاندویانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. کرکټ بورډ هم لا په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. کرکټ په افغانستان کې یوازینۍ لوبه ده چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنې لري او افغانان ورسره بېساري مینه لري. د طالبانو حکومت ظاهرا د کرکټ او کرکټ لوبغاړو ننګه کوي. خلکو خپلو نظرونو کې لیکلي دي چې څه د طالبانو د مشرانو خپله خوښه وي کوي یې هغه به روا ګڼي او څه چې خوښ نه وي هغه به ټول ناروا کوي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په تیره دوره کې سګرټ ناروا ګڼل شوي وو خو د نسوارو په اړه کوم بندیز نه و اعلان شوی. او بلخوا کابل د احصایې نړۍ یعنی ورلد آف سټیټسټیک په نوم یوې ادارې ویلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهوره لوبه کرکټ ده چې د نورو لوبو په پرتله خورا ډیر مینوال لري. یاد بنسټ چهارشنبه د وږي پر 14مه په خواله شبکې ایکس کې یو نوملړ خپور کړی چې پکې د هیوادونو په کچه د تر ټولو مشهورو لوبو نومونه راغلي دي. که څه هم فوټبال او ځینې نورې لوبې هم په هیواد کې خپل ځانګړي مینوال لري خو د کرکټ مینوال تر ټولو ډیر ښوول شوي دي. له همدې امله د افغانستان نوم د خپاره شوي نوملړ په سر کې لیکل شوی دی.